د انس حقاني او ملا برادر ترمنځ اختلاف او د آی اس آی د مشر کابل ته راتګ. وخت مو بخیر، د دې مهال ویډیو ته ښه راغلاست. د پاکستان د آی اس آی ادارې مشر فیض حمید تېره ورځ کابل ته راغلی. د پاکستاني رسنیو په وینا د آی اس آی مشر د طالبانو په دعوت د دې لپاره ترڅو د نوي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي کابل ته راغلی. د پټو خو کره راپورونو له مخې د آی اس آی د مشر راتګ کابل ته په دې هدف دی ترڅو د طالبانو د نوي حکومت مشرۍ انس حقاني ته وسپاري. د کروکس میډیا د خبر له مخې پاکستان غواړي د نوي حکومت مشرۍ انس حقاني ته وسپاري، خو برخلاف په دوحه کې د طالبانو مشر عبدالغني برادر چې د طالبانو په منځ کې زیات ځای هم لري غواړي د طالبانو د نوي حکومت مشرۍ په غاړه واخلي. ملا عبدالغني برادر په کال 2010 کې د پاکستان آی اس آی لخوا په نامناسب ډول زنداني شوی وو او وروسته بیا د امریکا په غوښتنه د آی اس آی له زندان آزاد او د دوحې د مذاکراتو مشرۍ په غاړه واخیسته. نو ځکه پاکستان اوس له ملا برادر ویره لري او غواړي انس حقاني چې دوی ته محبوب کس دی واکمن کړي. انس حقاني د 4 کالو لپاره په اسلام آباد کې روزل شوی او اوس د طالبانو ترمنځ یو مطرح سیاسي څیره ده. د انس حقاني ډله په کابل کې د هندوستان پر سفارت د بریدونو مسوله هم ګڼل شوې وه، نو ځکه اوس هند د انس حقاني په واکمن کېدلو کې ستر زیان ویني. له بلې خوا د ملا برادر ډله د دوحې ستر شخصیتونه ګڼل کیږي. د طالبانو نوي حکومت اعلان د سپټمبر د میاشتې په 3 تاریخ د ملا برادر د ډلې لخوا پلان شوی وو او دوی غوښتل په دغه ورځ ملا برادر واکمن اعلان کړي، خو د آی اس آی د مشر راتګ دغه هر څه ودرول. له بلې خوا د آی اس آی مشر نن ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره هم لیدلی، خو دا په ډاګه نه ده چې دوی څه ویلي.